د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ کانال او جلال آباد ښاروالۍ له لوري د نږدې 3.5 میلیونه نیالګیو کینولو کمپاین د سلواغې په 14مه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شو. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د نیالګیو کینولو د یاد کمپاین پر مهال ویل سږکال د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ کانال او جلال آباد ښاروالۍ له لوري د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نږدې 3.5 میلیونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې کینول کیږي. هغه زیاته کړه د دغه نیالګیو څخه د ساتنې او پالنې په موخه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري خپله کوي او ورسره د دغه ولایت ګڼ شمېر ادارې غړیتوب لري. ښاغلي منګل د دغه ولایت په ټولو ولسونو غږ وکړ چې د سمسور چاپیریال په موخه د دغه ولایت په اړونده سیمو کې یو نیالګی کینوي او د هغې پوره ساتنه وکړي. زما هیله دا ده له خپلو ښاریانو نه له ټولو ننګرهاریانو نه چې د نیالګیو ساتنه لکه د خپل اولاد په څیر وکړي. نو که چیرې په دې مفهوم سره موږ په نیالګیو باندې پام وساتو او د نیالګیو ساتنه وکړو او د هغو د وچېدو باندې خفه شو، زه فکر کوم چې موږ په دې برخه کې ښه کامیابي ترلاسه کولی شو. ننګرهار والي وایي د ځنګلونو ساتنې په موخه ټولو ادارو ته د ولسمشر د ځانګړي حکم د تطبیق لارښوونه کړې او په ګڼ شمېر سیمو کې د ځنګلونو د بیا ژوندي کولو په موخه هڅې پیل کړي. ننګرهار والي هیله څرګنده کړه چې د کانال لپاره د 1500 کسیزې قطعې پر جوړېدو او نورو چارو د ترسره کېدو په ترڅ کې به د ننګرهار کانال ځانګړي تغییر رامنځته شي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیم زیویل د سږکال په ترڅ کې به د یادو 3.5 میلیونو نیالګیو څخه 80 سلنه میوه لرونکي ونې کینول شي. نوموړي زیاته کړه د یادو ځانګړو میوه لرونکو ونو په کینولو سره به په دغه ولایت کې د میوهجاتو حاصلات زیات شي چې د په ترڅ کې به د باغدارانو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي. لنې کمرکه د دغه بوټو 80% به د میوهجاتو باغونه چې په دې کې تصدیق شوي بوټي چې د کرنې ریاست له لوري هر بوټي ته تصدیق ورکړل شوی دی، هغه تصدیق او ټکس سره به یو ځای پلور کیږي چې دا به د حاصلاتو په زیاتوالي کې خورا ډېر مهم رول ولوبوي. د جلال آباد ښاروال حمید الله افغان ویل سږکال به د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د شوراګانو په همکارۍ 100,000 نیالګي کینوي او وکیل ګذرانو او نور په همکارۍ به ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د جلال آباد ښار د سړکونو په ګلدانونو کې به هم ځانګړي بوټي کینوي تر څو د دغه ښار په ښکلا ځانګړی تاثیر وکړي. ښاروالۍ هم سږکال لکه تېرو کلونو په شکل باندې په پلان کې لري چې 100,000 شاوخوا کې زینتي او مثمر بوټي د ښار په مختلفو ساحو کې کینوي. موږ پروس کال هم یو نوي دغه باندې کار کړی و چې د شوراګانو د لارې نه هم دا بوټي کېښودل او اکثره ساحو کې نتیجه ورکړې د خپل شوراګانې او خلک د هغې څخه حفاظت کوي. نو همدغه طریقې ته به موږ سږکال هم دوام ورکړو. د شوراګانو او د ګذر وکیلانو د لارې نه به دا بوټي په ناحیو کې موږ د کمپاین په شکل باندې کینوو تر څو د هغې څخه د همغه سیمې د ساحې خلک ساتنه وکړي. د ښځو چارو رئیسي انیسې عمران د ننګرهار والي او ټولو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د نیالګیو کینولو کمپایني په جلال آباد ښار کې د ښځو له بڼ څخه پیل کړل. هغه زیاته کړه د هېواد سمسورتیا په موخه د نارینه‌و ترڅنګ میرمنې هم دنده لري چې د سولې په موخه په خپلو سیمو کې یو نیالګی کینوي.